لکه څنګه چې موږ تاسې پوهېږو لرغونی بست زرګونه کلونه تاریخ لري، زرګونه کلونه قدامت لري او د بست ښار د جوړېدو په هکله بېلابېل نظرونه دي. که موږ لومړی دې ته راسو چې هلمند خپله یو لرغونی ولایت دی، دلته زرګونه کلونه تمدن تېر سوی دی، یعنې لکه په بین النهرین و، د سیند و، د مصر و یا د نورو هېوادونو تمدن چې دی، هلمند سیند هم داسې یو تمدن درلود. ځکه دا یو دغه دی چې چېرته سیندونه وي هلته تمدنونه وي. نو د هلمند سیند په امتداد بست هم یو له هغو لرغونو سیمو څخه دی چې دلته زرګونه کلونه قدامت تېر سوی دی. دا یو وخت د هند و، دره یا د اصفهان و، د ترکیې و، د دغو هېوادونو ترمنځ یو تجارتي مرکز پېژندل کېدی. او یو له هغو روایتونو څخه چې په دې هکله باندې راغلی دی هغه دا دی چې دا ښار د بست ښار د لومړي ځل لپاره د زریر زوی بستوار یا بستواري جوړ کړي، چې دغه زریر بیا چې و د ګشتاسپ یا د ویشتاسپ ورور و، چې هغه د زردشت یا د سپین تمان د زمانې باچا و، چې هغه له نن څخه تقریبا د 2000 یا 3000 کلونو پخوا زردشتي دین بنسټ ایښی و. او دغه بستوري یا بستواري چې دی د دغه نوم خپله په فردوسي شاهنامه کې هم ذکر سوی دی او هلته د ده نوم د نستور په نامه باندې ذکر سوی دی. همداشان زموږ د هېواد تکړه لیکوال او څېړونکي ښاغلي او علامه عبدالرشید رشاد بابا هم یو سند موندلی دی چې هغه د هندوانو یو مذهبي کتاب دی چې بحبت پران نومیږي او په هغه کې د بست یادونه د بست د نامه یادونه سوې ده، یعنی د بستمیر په نامه د دې سیمې یادونه سوې ده چې د دغه کتاب لیکوال خپل مهادیو نومیږي چې په هغه په 1409 قبل المیلاد سنه کې وفات سوی دی. او د وفات څخه وروسته 4 پیړۍ تقریبا وروسته یو بل کس د کتاب شرح د تلسیراس په نامه باندې یو کس کړی ده او دا بیا سانسکریټ ژبې ته ژباړلی دی چې دغه تلسیراس بیا په خپله په 1950 قبل المیلاد کې وفات سوی دی. نو د دغه سند پر بنیاد باندې چې د علامه رشاد بابا لخوا څخه رابرسېره سوی دی موږ ویلی سو چې د بست سیمه یا د بست تاریخي کلا 3421 کاله مخینه لري یا تاریخي قدامت لري، یعنی د دې تاریخي قدامت 3500 کلونو ته رسیږي. همداشان غواړم چې د بست کشیش په هکله هم تاسو ته لنډ معلومات درکړم. دغه د بست شیش کې دی په دې اکرم بېلابېل روایتونه و نظرونه شته. ځینې وایي چې دا شیش کې د اسلام د اسلامي دورې څخه مخکې ښودل کېږي او ځینې وایي چې دا خپله د اسلامي دورې یو شاهکار دی چې کله د اسلام مبارک دین دې سیمې ته راغی نو دوی د یو نمونې په ډول باندې دغه دلته جوړ کړي. خو بیا هم علامه حبیبي صاحب د دې شیش په هکله وایي چې دا 1460 کاله مخکې قدامت لري له نن څخه، یعنې که چې وګورو موږ یعنې 1400 کاله قدامت دا لري. او دا شیش چې دی خپله د دې جګوالی و بر چې دی یعنې هغه که وګورې ځینې روایتونو کې راځي چې دا 15 متره دی جګوالی لري، 14 متره بر لري، په ځینو کې راځي چې 18 متره جګوالی او 14 متره یې بر دی. یعنې که دقیق دغسې ما په 2 روایتونو کې دا شی په دا ډول باندې لیدلی دی. بل هلته بست کلا دا اوسنی د دې حاتوي دیوال چې دی په 100 جري په ځمکه باندې راګرځېدلی دی. دلته تقریبا 42 دفاعي برجونه شته. همداشان دغه بست کې چې هلته کله لاړ سې یو څاه شته چې دا څاه په وپوړه کې کیندل سوی دی، تقریبا 42 متره ژوروالی لري. او بست یو وخت لکه مخکې چې ما یادونه وکړله د سیمې یو سوداګریز مرکز و
دلته به د نورو هیوادونو څخه لکه هندوستان، اصفهان، ترکیه او دغه د سیمې نور هیوادونه چې وو د دې څخه به سوداګر راتلله، دلته به یې راکړه ورکړه کوله، دلته به یې خپل مالونه پلورله او په داسې تاریخي روایتو کې راځي چې بوست هغه وخت هم وچې میوې لرلې، صابون یې درلود دی، د کرباس په نامه یو ټوکر و هماغه یې درلود دی، او د دې سیمې هغه اصلي میوه چې وه مثلا خورما وه، په تاریخ کې دا ذکر شوي دي چې دا راغلي دي. همداشان بوس یو د نومیالیو کور و، بوس کور د علم او فرهنګ پلازمینه پاتې شوې ده، د عالمانو د شاهانو استوګنځای پاتې شوی دی. موږ کولی شو په دې دلته د امیر کروړ یادونه وکړو، موږ کولی شو چې د علامه حباني بستي، ابوالفتح بستي، یعقوب لیث صفاري او د دغو عالمانو نومیالانو یادونه وکړو. او یو بل شی چې د بوست ستراتیژیک موقعیت دی، چې بوست په داسې نقطه کې موقعیت لري چې دلته د هلمند سیند او ارغنداب سیند سره یو ځای کېږي، یعنې د تقاطع نقطه ده. په دې ځای کې د بوست لرغونې کلا جوړه ده او دغه خپل دغه ستراتیژیکو نقطې یو ارزښت د بوست سیمې ته ورکړی دی. یو وخت وایي دلته د بوست څخه به پر هلمند سیند باندې یو د کښتیو پل و، د دې پله په ذریعه باندې به سوداګري کېدله. او دغه یو شی غواړم یادونه وکړم چې د بوست دغه ستراتیژیک موقعیت، د بوست دغه اهمیت او ارزښت دته بلا شوی دی چې د نړۍ بېلابېل چپاولګران، د نړۍ بېلابېل هغه د وخت امپراتورانو، حاکمانو چې به غوښتل زیاتې سیمې، زیاتې هیوادونه تر خپل تسلط لاندې راولي، هغوی به کوښښ کوي چې راسي دې سیمې ته لومړی بوست ونیسي، بوست باندې حمله وکړي. یعنې بوست څو ځله د دغه سیناخوالو سره مخ شوی دی، د لویو قدرتونو او د وخت د ظالمانو چپاولګرانو تر یرغل لاندې راغلی دی، څو ځله سوځول شوی دی. یعنې که موږ وګورو علاوالدین جهانسوز بوست وسوځي، د چنګیز په دوره کې اور ورته ورته کړل شو، نادر افشار راغل، وخت کې ظلمونه ورباندې وسله. د دې څخه مخکې که وګورو په نورو دورو کې هغه شیان دلته راغلي دي، بېلابېل نور د وخت امپراتوران، تیموریان نور راغلي دي او دلته په بوست باندې دغ کړي دي، نیولې دي، دلته جنګونه شوي دي. یعنې یو د اسلامي دورې په راتګ سره 200 کاله تقریبا دلته جګړې وې، دا د بوست د جنګ یو ډګر و. خو بیا هم په هر حالت دومره وخت چې دومره جنګونه و، دومره تحولات بوست لیدلي دي، بیا هم بوست تر ډېره حده پورې ثابت پاتې شوی دی. یعنې څه هم دومره تحولات دلته راغلي دي په دې سیمه کې، مګر بوست که وګورو دغه یو د بوست د شیش نمونه چې ما مخکې وویلې چې زرګونه کلونه کېږي دا ولاړه ده، یا خپل د بوست نور اثار و هغه ابدات چې وګورئ چې د ده په شاوخوا په دې سیمه کې شته، دا د زرګونو کلونو شاهدي ورکوي. دا خپله یو تاریخي ارزښت دی، دا د افغانانو په خاص ډول د دې سیمې د خلکو، د هلمندیانو، یا مثلا دغه سیمه چې پخوا د جغرافیا له اوس څخه پراخه وه، د دوی د هویت تاریخ څرګندونه کوي. یو شی بل غواړم چې دلته د هغه یادونه وکړم، هغه دا دی چې یو روایت دی، په هغه کې راځي چې کله د 10 څخه تر 14 هجري سنه کې د ربیع بن زیاد او عبدالرحمن ابن سمره تر مشرۍ لاندې اسلامي لښکرې دې سیمې ته راغللې. او هغه وخت کې بوست یو ودان ښار و، یو آباد ښار و. یعنې هغه وخت کې بوست سیاسي، نظامي او اقتصادي ارزښت درلود، او دلته یو تمدن و، یو جوړ دولتداري موجوده وه. همداشان ویل کېږي چې یعنې د بوست د دغه شیش پاکله چې هغه ستاسې هدف هم دا دی چې په دې اړه باندې وغږېږو. یو شی دا ویل کېږي چې د دې قدامت په دې خاطر له اسلام څخه مخکې دی چې کله په 480 هجري سنه کې عربي لښکر دې سیمې ته راغله چې د هغوی مشري په هماغه وخت کې
د کوم صحابه له طریقې څخه کېدله او هغوی د زابل باچا ته چې رتبې نومېدی دغسې یو پیغام ولېږي هغه په صحابه مې یاد ته راغی او فکر کوم دغه و عبدالله نومېدی د هغوی له خوا څخه داسې یو پیغام ولېږل سو د رتبې له خوا څخه چې موږ به تاسې ته سره سوله وکړو او دغه به درکړو څه طلاوې به درکړو نو د دې د دغه عربي لښکرو د سردار له طریقه چې د عبدالله نومېدی ورته ویل سوي وه چې که ته دغه ششک دا چې اوس بوسکلا ششک دی چې دغه د سرو زرو ته ډک یم زه ستا سره سوله نه کوم یوازینی څه چې دی البته دا چې ته به اسلام منې یعنې که د دغه روایت پر بنیاد باندې سړی فکر وکړي تحلیل وکړي سړی داسې اټکل کولی شي چې دا ششک د اسلام څخه مخکې هم موجود دی. درنو مینوالو آیا غواړئ تازه خبرونه راپورونه مرکې د معتبرو لیکوالو مقالې او پر بېلابېلو موضوعاتو ویډیو راپورونه ترلاسه کړئ نو خپل فیسبوک ته ولاړ شئ او د خبریال ویب پاڼه خوښه کړئ. تاسې ته به د خبریال هر خپور شوی مطلب تر نورو وړاندې کړي. مننه.